السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله به چاته و نصیحت کو، په دې نصیحت کولو کې به ډېر اختصار کو. یوه لنډه خبره، جامع خبره، پخه خبره، کره خبره یې شخص ته به کوله. د چا سره به داسې نښته نه، نبي صلی الله علیه وسلم اوږده خبره به یې چاته نه کوله. د هغه شخص د مخاطب مغزه به یې نه خرابوله. تاسې که د نبي صلی الله علیه وسلم هغه نصایحو ته نظر وکئ چې کومې ملګرو ته کړي، نه هغه ډېر دقیق دي او ډېر جامع دي او ډېر خیر پکې دي. حتی که یو چا کې به ډېر څه ستونزه وه، نبي رسول ورته لنډه خبره کوله. هغه لنډه خبره به د هغه کس د ژوند دپاره بس وه. یو کس نبي صلی الله علیه وسلم ته راغی، ورته وایي اوصني، ای د الله رسوله ما ته وصیت وکړه. نبي علیه السلام ورته وایي چې لا تغضب، غصه مه کوه. بس لنډه جمله وه، لا تغضب، غصه مه کوه. د دې وجه نه چې کله ته په چا نیوکه کې، دا نیوکه ډېره اوږده مه کوه. کله چې څوک ملامته کې، دا ملامتي هم ډېره اوږدوه مه. سورة التحریم نه دا فایده معلومیږي. فعرف بعضه واعرض عن بعض، دې کې ډېر تفسیر دی، ډېر توجیهات دي. تکرارا چاته خپله ملامتي اشتباهات مه ور یادوه. د دې سره شخص هم غوسه کوي، هغه هم بیا ورسره مل ښکاره کوي. ته به کوشش کوي چې ته ټولنیز اخلاق ځان کې پیدا کړې. نفرت مه خپروه، خفګانونه مه پیدا کوه، کینې مه پیدا کوه، حسدونه مه پیدا کوه. د خیر خبرې کوه، لنډې خبرې کوه، جامع خبرې کوه. د دې څو مثالونه واوره. نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل علي رضی الله عنه ته وایي چې لا تتبع النظرة النظرة. د اول ځل لیدلو پسې دویم ځلي نظر مه ورپسې کوه. یو ځل دې چېرته ولیدل چې هلته لیدل کتل جایز نه و، تصادفي لیدلو وشو. دویم ځلي هلته مه ګوره. مثلا ته په لار روان یې، زنانه مخې ته راغله، بس یو ځل لیدل تصادفي و. دویم ځلي او درې ځلي همداسې مسلسل دا کار مه کوه. ته ګوره د نبي سم وړه خبره ده، خو د ډېرو فایدو نه ډکه ده. دارنګه نبي صلی الله علیه وسلم عبدالله بن عمر رضی الله عنه ته څه ویلي وو؟ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. وایي شه په دنیا کې لکه غریب یا تېرېدونکی د لارې، او عابر سبیل تېرېدونکی د لارې. غریب دا معنا نه چې پیسې ورسره نه وي، غریب معنا ناشنا، هېڅوک دې نه پېژني. تعلق د خالق سره برابر که. بس لکه ډېر خلک وایي که نه حالات ګډوډ دي، تعلق برابر که، خلک وپېژن. نه، د شپې لمونځونه کوه، د خالق سره تعلق برابر که. د خالق تعلق ستا دپاره بس دی. دارنګه بل نصیحت د نبي صلی الله علیه وسلم معاذ بن جبل رضی الله عنه ته یې ویلي وو چې ای معاذه، زه له تا سره مینه کوم، خو یو خبره درته کومه، د هر فرض منځه نه وروسته دا دعا لوله: اللهم اعنا على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا الله، ستا په ذکر، شکر او ښکلې عبادت باندې موږ سره مرسته وکړه. دا دعا به شیخ الاسلام ابن تیمیه ډېره زیاته جامع او ښکلې دعا ده. دارنګه عمر رضی الله عنه ته نبي صلی الله علیه وسلم یو ځل وایي چې ای عمره، ته ډېر قوي او غښتلی سړی، خو د حجر اسود په ښکلولو کې د خلکو سره ډېر مه کوه. دا د نبي صلی الله علیه وسلم هغه لنډې خبرې دي، خو ډېرې مفید. دارنګه یو ځل ابو هریره رضی الله عنه، مشهور شاعر د فرزدق، د هغه سره مخ شو. ورته یې ویل چې فرزدقه، زه تا ګورم چې ستا خپې لنډې او جنت به الله درکړي، خو په خپلو شعرونو کې
دا پردی خویندې او پردی لورګانې چې دي دا پکې مه یادوئ دې کې دقت کوه دې کې احتیاط کوه چا پسې تورونه مه تړه ځکه شاعران اکثرت داسې چې یو دم سړی اسمان ته کي بیا اسمان ورسره په ځمکې رانباسي د افراط تفرید غلو نه ډېره کي عمر رضی الله عنه چې کله ولګېد د مجوسي دپاره بیا 3 ورځې زخمونه وینه روانه بیا شهید شو یو ځوان ورته راغی د دې وریستیا په هکله پوښتنې ته راغی ورته وایي یا امیر المؤمنین خوشحاله شه تا د نبي صلی الله علیه وسلم ملګرتوب کړی دی دا د الله ستره جوړوینه په تا باندې ده ورته وایي تا اسلام مخکې منلی دی ته د مسلمانانو خلیفه پاتې شوی تا عدل کړی دی تا دا کړي الله به شهادت در نصیب کړي یو وخت دا کس ورته روان شو چې روان شو دې کس پسې یو جایز ځوانه د پیسې خدای لږې پورته کړه ته ګوره عمر فاروق رضی الله عنه دی د اخرې ورځې د وفاتېږي شهید کېږي خو بیا هم دې وخت کې دې شخص ته څه کوي یو منکر کاري و چې پیسې ښکته پیسې جېږه او دا زموږ ورسره مشران خلک هېڅ دې باب ته متوجه کېږي نه چې دا پیسې پورته کولم څه مسله ده که نه ده څه خبره ده که نه ده ابوالعلا المودودي مشهور عالم دی رحمه الله دا یو انګریز مسلمان شو چې څنګه مسلمان شو ګیرې پرې و چا دې انګریز ته ویل چې دا ټول انسان خو دې ګیره کوي دا څنګه تا ډارې ګیره پرې ښودله انګریز ورته ناشنا جواب ورکړ هغه ورته وایي اسلام که په ګیره کې دی کړې د جدا مسله ده خو د نبي علیه السلام پرې بس د نبی علیه السلام ګیره پرېښودل زموږ دپاره کافي شافي دې پسې نه چې دا سنت ده که واجب ده که مستحب ده سنت او واجب هر څه په خپل ځای خو دا کار نبي علیه السلام کړی د نبي علیه السلام فعل دا زموږ دپاره بس کافي شافي